د کرنیزو ځمکو کارپوهان وایي چې د خوست ځنګلونه د زیتون ښه حاصلات ورکولی شي. خوست چې په پراخه کچه د زیتون وحشي ځنګلونه پکې موجود دي، د کرنیزې برخې کې ځینې کارپوهان په دې اند دي چې که په دغه ولایت کې د زیتون د نویو نیالګیو د کینولو ترڅنګ دلته د زیتونو شته ځنګلونه پیوند او اهلي شي، نو د دغه ولایت آب و هوا دې ته مساعده ده چې د زیتون پراخ حاصلات پکې ترلاسه شي. دا چې خوست ولایت کې پخوا په طبیعي ډول زیتون غرونو کې شنه شوي دي او حاصل ورکولو خو په هغه اندازه نه لکه زراعتي غنې کوم چې پیوند شوي وي. سل په سلو کې نتیجه ورکوي. په خوست کې خوست آب و هوا اقلیم د زیتونو پوره ښه مناسب ده. ورته مهال د پوهنتون استاد له یوې خوا د خوست اقلیم د زیتون ونو د ودې او حاصلاتو لپاره مناسب ګڼي، ترڅنګ وایي چې د همدې ځنګلونو د اهلي کېدو له امله به د پراخو اقتصادي ګټو د ترلاسه کېدو زمینه هم برابره شي، چې ورسره به ګڼو خلکو ته کاري فرصتونه هم رامنځته شي. هغه زیتون چې په خوست ولایت کې موجود دي د هغوی لپاره موږ کولی شو چې ګرافټینګ یا پیوند چې دی بډینګ چې دی زخه پیوند دا دواړه په هغې کار کوي، خو دغه زیتون بعض شرایطو ته پیوند شرایطو ته تکثیر شرایطو ته ضرورت لري چې مسلکي کسان په هغې کې باید کار وکړي. د خوست په کچه په زیات زیتون تولید شي. اخوا د دغه ولایت ځایي مسؤلین که څه هم په تیر کې د زیتون ونو د اهلي کېدو لپاره د هڅو وایي، خو په خبره یې وچکالي او هغه ستونزه ده چې په خوست کې د زیتون حاصلات له ستونزو سره مخ کړي، خو دوی ډاډ ورکوي چې په دې تړاو پلانونه شته او هڅه به وکړي چې په یاد ولایت کې د زیتونو ځنګلونه جوړ او حاصل ته آماده کړي. خوست زراعت ریاست پخوا هم د زیتونو د اصلاح کولو په مورد نه خپلې هڅې کړې دي. یو خو داسې ده چې افغانستان په دوامداره ډول وچکالي لري چې د پیوند لپاره کافي اوبو ته ضرورت ده. خوست چې د خپل غرني موقعیت له پلوه د زیتونو ونو سربیره نور ګڼ د جلغوزیو او چارمغزو ځنګلات هم لري، د کارپوهانو په باور تر ډیره بریده کافي اوبو ته هم اړتیا نه لري او په لږې خوارۍ سره کیدلی شي چې دا ځنګلونه لا پراخ او په لویو اقتصادي سرچینو بدل شي.